د میدان وردګ ولایت له لرې پرتو سیمو څخه په لیک او لوست پسې تر میدان ښار پورې راغلي دغه ګونګیان وایي چې د ژوند له ډیری حقونو او اسانتیاوو څخه بې برخې دي او په دومره پرمختللې نړۍ کې دوی لا هم په ډیرو سختو شرایطو د خپل ژوند چارې مخته وړي. دا د میدان وردګ ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د داود خان مینه کې د ګونګیانو او ړندو کسانو لپاره د لیک او لوست یوازینی ښوونځی دی او دوی ته په 3م، 5م او 9م ټولګي کې زده کړې ورکول کیږي. نو د ټول ولایت په کچه که درته ووایم چې یو 3.5 نفره نابینا او ناشنا شاګردان به وي. د موږ د تخمیني اټکل له مخې تقریبا یو په نرخ ولسوالۍ کې چې موږ ته راځي 40 نفره دي. نو اته ولسوالۍ د مرکز په شمول یاد ولایت لري. نو د کوم شاګردان چې دلته نږدې په مرکز کې دي او نرخ ته موټر دي راځي دلته خپل زده کړې کوي، او کوم شاګردان چې په لرې پرتو ولسوالیو کې دي نو موږ ته څو ځلې مراجعه کړې ده. نو دا چې د دوی دپاره موږ د اوسېدلو ځای یا ترانسپورت د لرې ساحو دپاره موږ نه لرو. نو متاسفانه هغوی د زده کړو نه تر اوسه پورې بې برخې دي. دغه ښوونځی 3 کاله وړاندې جوړ شوی او اوس مهال شاوخوا 80 زده کوونکي لري. د زده کوونکو له CMG سره په خبرو کې وویل که څه هم چې په دې ښوونځي کې د زده کړو له ترلاسه کولو وروسته تر یو برید ژوند ته هیلې زیاتې شوې دي، خو لا هم له ډیری ستونزو سره مخ دي او په ډیرو کمو امکاناتو سره خپل زده کړې پر مخ وړي. له 3 کلونو راهیسې دلته زده کړې ترسره کوم او مخکې به مثلا جنګونه ډېر وو، اوس جنګونه څنګه دي نسته، ازادي راغلې ده او له ډېر خوشحاله یو. کولی شو چې موږ هم ژوند وکړو، له تېښتې نه موږ هم توبهګاره یو او له خلکو نه هم غوښتنه لري چې له موږ سره ښه رویه وکړي. عزیز احمد چې په تیرو جګړو کې زخمی شوی په هیواد کې له راغلي نسبي امن څخه خوښ دی او زیاتوي چې په تیرو کلونو کې نه شوی کولی چې په ډاډه زړه سره ښوونځي ته راشي او ډیری وخت به ښوونځي ته د راتلو پر مهال په جګړو کې ګیر پاتې کېده. زه کله چې ښوونځي ته راتلم په لار کې په موټر کې د جنګ له وجې نه ټپي شوم. اول ته موږ سره ډېر خلک ولګېدل، په هغو کې 3-4 نفره شهیدان سول او نور زخمیان سول. په هغه کې واړه ماشومان و مثلا چې شهیدان سول یا مثلا بیخي تیخوري ماشومان و. جنګ ډېر بد شاید او اثرات تر اوسه پورې پاتې دي. دغه زده کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت او نور اړوند بنسټونه دې له دوی سره مرستې وکړي او د دوی لپاره دې د معیاري ودانۍ د جوړېدو ترڅنګ د لیک او لوست نور امکانات هم برابر کړي. زه ډېر خوشحاله یم مخکې له دې چې دلته موږ ته په د خاصو زده کړو لیسه نه وه جوړه سوې. موږ ته په هېڅ تعلیمي مرکز کې داسې د ښوونې او روزنې درسونه یا پروګرامونه نه برابر سوي، خو الحمدلله موږ کولی شو دلته په ډاډه زړه خپلې زده کړې وکړو. بلکل که زه درته وایم دلته موږ نابینایانو داسې امکانات نه دي راته برابر. مثلا موږ تعمیر خپله نه لرو، دلته په کرایي تعمیر کې پراته یو، ترانسپورت هم پوره نه ده. په زیاترو ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې شاګردان شته، خو داسې هغوی داسې لاره ذریعه نه لري چې مثلا دلته راسي زده کړې وکړي. نو موږ ته دوی د دولت څخه مو هیله او خواهش دا ده چې دوی دې موږ ته لیلیه جوړه کړي، دلته یې لیلیه سیستم په موږ ته برابر کړي، ترانسپورت او ورسره همداسې نور کوم تعمیر چې دلته موږ اوس په کرایي تعمیر کې پراته یو. نو له دولت څخه مو هیله همدغه ده چې دوی موږ ته تعمیر جوړ کړي. خدیجه هم د ګونګیانو او ړندو په دې ښوونځي کې زده کړې کوي. نوموړې وایي لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې معلول کسانو ته د ژوند کولو ښه چاپیریال برابر دی، دوی د هغه نیمایي برخه امکانات هم نه لري. او له دولت نه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته خپله یو معیاري تعمیر جوړ کړي او د موږ ستونزو ته رسیدګي وکړي. که پخوا جنګونه وه، اوس خو هغه جنګونه هم انشاءالله نشته او هغه شیان ختم شوي دي او غواړو چې خپل حقوق له دولت نه ترلاسه کړو چې موږ سره هم کومک وکړي، ځکه موږ ډېر بیچاره قشر د دې جامعې یو. که څه هم په افغانستان کې د ګونګیانو او ړندو شمیر معلوم نه دی، خو په دې وروستیو کلونو کې ورته د یو شمیر مؤسسو په مالي ملاتړ په ځینو ولایتونو کې ښوونځي جوړ شوي دي او حکومت ژمنه کړې چې دوی ته به خاصه پاملرنه وکړي. احسان الله کریمي، CMG، د میدان وردګ ولایت.